زمونږ یو ډېر لوی شیخ تیر شوی دی د احادیثو لوی استاد حضرت مولانا شیخ دوست محمد رحمت الله علیه قریشی دا ډېر غازی خان کې تیر شوی د ډېرو کتابونو مصنف هم دی د ډېرو لویو علماو استاد هم دی یو شیخ دوست محمد قندهاری دی هغه لوی پیر تیر شوی دی دا شیخ دوست محمد قریشی دی دا لوی شیخ الحدیث تیر شوی د دې په حالاتو کې راځي چې زه د ډېرې غازی خان نه لاړم ډابیل ته ډابیل په هندوستان کې یو علاقه ده او دا هغه د مدرسه وه دلته چې علامه انورشاه کشمیري رحمت الله علیه پکې شیخ الحدیث او بیا زمونږ د تورنزو کلي علامه شمس الحق افغاني رحمت الله علیه پکې شیخ الحدیث ډابیل وی ډابیل ته لاړم او د ډېرې غازی خان نه خو بلا مزل و وی چې لاړم داخله بنده شوې وه د مدرسې د طالبانو چې کوم لنګر و بس هغې خپل داخله خپل تعداد پوره کړی داخله بنده وه وی ډېر زیات پریشانه شوم ډېر زیات خفه شوم وی چې خفه شوم بار راووتم چې خدای دا خو زما بلا مزل وکړو د ډېرې غازی خان پاکستان هغه وخت کې هندوستان پاکستان یو ډېرې غازی خان نه دلته ډابیل ته راتلل اوس داخله بنده را واپس به زما کالم لاړ تباه شو سبق هم پاتې شو ډېر پریشان وی یو بوډۍ ښځه په لار روانه وي ما ته وایي چې میلمه ما ته خو داسې د ښه کور سړی ښکاري خو داسې پریشانه راته ښکاري وی ما ورته ویل چې یاره ښه کور او بد کور څه کې خو واقعي خفه یم څه چل دی په ولې خفه ما ورته قصه وکړه چې زه ډېرې غازی خان نه راغلی یم ډېر لرې ځای دی او سبق لرالم او په لنګ ځای به راته میلو شي په جومات کې به پرېوځم خو د لنګر دپاره چې څومره طالبان مدرسې له پکارو بس هغه داخله بنده شوې نو ډوډۍ بندوبست نشته څوک او اوس خو زمونږ په دې وطن کې خلک وظیفې غواړي په هندوستان کې د وظیفو رواج نه مخکې ونشته پنجاب کې نشته وظیفې څوک نه غواړي وایي ښځې ما ته وې چې که په یو ډوډۍ دې ګزاره کېږي نو زه به در کوم ما ته به څنګه راکې وایي زه غریب یم پردې خدمت کوم ټوله اوس پردې خدمت کوم نو ما له هغه خلک دوه ډوډۍ او ترکاري راکوي نو زما په یو کار کېږي یو به تاله در کوم ګوره دې ته اخلاص وایي پردې خدمت کوي په کور کې او هغې ته دوه روټۍ میلاویږي یو د خدای په نوم طالب له ورکوي دا یو به تاله در کوم ما ډېره ښه وایي هغې به غرمه م یو روټۍ لږه ترکاري راکوله او ماښام هم یو روټۍ لږه ترکاري راکوله سبق مې خلاص شو خدای ته عالم جوړ کړ شیخ الحدیث مولانا دوست محمد قریشی رحمت الله علیه فرمایي ډېره زمانه تېره شوه ما نه خدای ډېر کار واغې د حدیثو درس شروع شو ښځه خو لاړه پاتې شو حدیثو درس مې شروع کړ کتابونه لیکل بلا کتابونه مې لیکل دي کتابونه مې ولیکل بلا طالبان دي دورې حدیث ته ولګېم وی د بیت یو ځل لاړم حج له وی د حج نه چې فارغ شو مدینې منورې ته لاړم وی مدینه منوره کې چې مې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم سلام وکړ نو ویل عالم ستړم نو یو ګوټ ته اوده شوم الله اکبر وی چې کله اوده شوم اوس خوب وینم په خوب کې هغه بوډۍ ښځه ده او په یو ښایسته باغ کې چکرې لګوي او ډېره زیاته خوشحاله ده ما وی ترورې هغه چې ما له دې روټۍ راکوله هغې وی او مقه ښځه یم نو ته څنګه وې مړه شوې ما اوس دې څه حال دی وی ډېره زیاته خوشحاله یم خدای پاک جنت راکو او ډېره خوشحاله یم مې پسې دله جنت درکه وی په هغه ډوډۍ چې تاله به مې درکوله چې الله ته مخامخ شم الله وی تا یو عمل نیک کړی دی او زه چې جنت کې کم ځای دی خوښي رغدن حیث شئت چې کم ځای دی خوښي په مړه خېټه زه لګیا سه ولې تا خپله روټۍ نیمه کړې ده او زما د دین طالب له دې ورکړې ده او نن ستا په هغه روټۍ باندې د هغې طالب نه خدای د احادیث یو عالم جوړ کړی الله صدقه څومره بهترین شی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمائی رسول الله مبارک به بخاری حدیث دی د صدقې د سخي او د بخیل مثال ورکوي کوم سړی دوی د دې مصیبتونو داسې مثال دی لکه د چا وجود ته چې یو زغره پرته وي د اوسپنو او د لاسونه هم پکې بند دي او سینې هم بند دي خېټې هم بند دي او دا زغرې دې مرۍ ته پرته وي او دلې مرۍ هم خپه کړي وجود هم خپه کړي هغه زغرې هغه کړی د زغره د اوسپنو د کړو یو کمیس وي هغه داسې زور ورکړي چې دی نه لاس خوځولی شي نه سټ خوځولی شي نه مرۍ ډېر تنګ دی د بخیل مثال د دقه انسان دی دا زغره د دنیا مصیبتونه دي آفتونه دي طاعون دی وبا د تکلیف دی پریشانی ده دلې مرۍ خپه کړې ده دلې سینه خپه کړې ده دی پریشانه دی دی په زور کوشش کوي چې دا زغره لرې کم خو نه لر کېږي
دا د بخیل مثال. او چې صدقه ورکړي د هغه مثال څه دی؟ هغه هم دقه مصیبتونه ازغرې په شکل دته پراته دي، دلی مری خفه کړی، خو چې دې صدقه ورکړي د زغرې یو کړی ختمه شي، چې بله صدقه ورکړي د زغرې بله کړی ختمه شي، چې بله صدقه ورکړي د زغرې بله کړی ختمه شي، چې بله ورکړي زغره ترې لاندې پرېوځي د خېټه وجود مری ارس محفوظ پاتې شي. نو په زور تکلیف مصیبت پریشانی نه ختمیږي، په څه به ختمیږي؟ په صدقه.